اوکی، بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ته به ښه یې جانې. نن مو سکالپینګ سیریز والیوم 3 دی، یعنی وروستنی ماسټرینګ های پروبیلیټي سکالپینګ، چې اولنی او دویم والیوم موږ ذکر کړی و. نن مو دریم والیوم دی. غواړم چې تا ته نورم دغه سیریز ښه کلیر سي او سکالپینګ په صحیح، په اسانه او ساده الفاظو سره زده کړي. صحیح سوله؟ ښه. ICT پاور اف 3 کانسپټ. په تاسو کې به ډېر ملګري د ICT پاور اف 3 کانسپټ پیژني، یا به ته خپل هم پیژنې. که چیرې ته زما د یوټیوب ویډیوګانې مخکې له مخکې نه هم ګورې، نو موږ پر پاور اف 3 باندې هم بحث کړی دی. او پاور اف 3 په مارکیټ کې تر ډېره حده پورې ډېر ICT ټریډران استفاده کوي. تا ته هم پکار ده چې باید استفاده ځینې واخلې. ښه. ته له مخکې نه هم ډیلی بایاس پیژنې. موږ په سکالپینګ کې بحث پر کړی و په والیوم 2 او والیوم 1 کې، چې موږ څنګه کولی شو ځان ته ډیلی بایاس کلیر کړو. په والیوم 2 کې موږ ښه تفصیلا بحث پر کړی دی ډیلی بایاس. زه نه غواړم چې بیا هغه موضوع ته ولاړ شم او ته مخکې له مخکې نه هم تا ته خپل ډیلی بایاس معلوم دی، چې ته څنګه باید خپل ډیلی بایاس معلوم کړې. صحیح سوله؟ اوس چې کله زموږ سره ډیلی بایاس بولی شو، نو موږ ته پکار څه دی چې باید وکړو څه. ته راغلی مارکیټ ته کښېنستلی او تا ته دا کلیر سوله د هایر ټایم فریم څخه چې زموږ ډیلی بایاس بولیش دی. نو ستا ته پکار څه دی چې باید ته څنګه د نننۍ ورځ ټریډ کړې. صحیح سوله؟ ښه. نو چې اوس ته راغلی او تا ته دا معلومه سول چې زموږ سره ډیلی بایاس بولیش دی، نو اوس به زموږ سره د لندن سیشن هم بولیش وي. څه شی به وي؟ د لندن سیشن به زموږ سره بولیش جوړیږي. ورځ شروع سوله د اسیا په سیشن کې، د هغه څخه وروسته زموږ سره د لندن سیشن شروع سو. د لندن په سیشن کې زموږ سره چیش کېږي، مارکیټ اپ سعودیز، یعنی د بای سایډ خواته ځي، بولیش ځي. صحیح سوله؟ نو زموږ سره د لندن سیشن چیش کېږي، بولیش راځي. کله چې زموږ سره د لندن سیشن بولیش سو، یعنی د لندن سیشن شروع کېږي پر 2 بجې باندې او ختمیږي پر 7 بجې باندې. په دې کې بیا سیلوربول ټایمونه سو دغسې نور، خو پر 2 بجې زموږ سره شروع کېږي، پر 7 بجې باندې پای ته رسېږي. زموږ سره د لندن سیشن چیش جوړېږي، بولیش جوړېږي. کله چې زموږ سره ډیلی بایاس بولیش وي، د لندن سیشن هم زموږ سره بولیش وي. بیا به ته چې شی وکړې، بیا به لږ انتظار وکړې تر نیویارک کلزونو پورې، تر 7 بجو پورې، AM 7 بجې. دا کومې خبرې چې زه تا ته کومه یا د ټایمونو وخت درته ښیم، نو پکار دا ده چې ستا په ټریډینګ ویو کې UTC-4 نیویارک کلزون باید شروع وي. اوس بدیګرم دی، نو UTC-4 دی، په ژمي کې بیا UTC-5 دی. که چېرې ته دا ویډیو البته اوس بیا ګورې، خو که چېرې ته دا ویډیو په ژمي کې ګورې، نو بیا زموږ سره چیش کېږي UTC-5. دا خبرې چې زه کوم دا ټوله د نیویارک د ټایم حوالې سره کوم، UTC-4 یا UTC-5. سر په 1 ساعت کې فرق راځي، هغه نور د افغانستان په ټایم کې یا د پاکستان په ټایم کې زموږ سره 1 ساعت تفاوت راځي. نور د کومې خبرې چې زه کوم هلته په ټریډینګ ویو کې د نیویارک پر ټایم باندې بیا هېڅ کوم تغیر نه خوري. که UTC-4 وي، که UTC-5 وي، ټایم هم هغه ټایم وي. صحیح سوله؟ فرق نه ورکوي. اوس زموږ سره UTC-4 سټارټ دی. نو بیا به ته چې وکړې، لږ صبر به وکړې، لږ وایټ به وکړې د نیویارک کلزونو پورې، تر 7 بجو پورې. کله چې ستا سره د لندن سیشن بولیش و، بیا به ته لږ صبر وکړې د نیویارک تر کلزونو پورې، 7 بجو پورې. تا ته به انټري پیدا کېږي د 7 بجو نه تر 9 بجو پورې. څه شی به کېږي؟ د 7 بجو څخه نیولې بیا تر 9 بجو پورې به ته ځان ته د بای سایډ لپاره انټري ګورې. کله چې 7 بجې نیویارک کې بیا ریټریسمنټ په ته به انتظار کوې. کله چې 7 بجې سولې په نیویارک کې، بیا به ته څه شي کوې؟ اوس د لندن سیشن زموږ سره پر 2 بجې شروع سو، پر 7 بجې باندې ختم سو. نو پر 7 بجې باندې چې کله ختم سو، بیا به ته څه شي کوې؟ بیا زموږ سره مارکیټ ریټریسمنټ کوي، یعنې لاندې راځي. دا ریټریسمنټ بیا د کلن تر 20 پیپس پورې یا لږ به اضافه وي، شاید کم هم همداسې اوسي، خو پر دې علاقه جاتو باندې وي، امکان لري نه 20 پیپس پورې.
بیا چې کله مارکیټ راغلی ریټریسمنټ یې وکړي د لاندې وخواته بیا به ته څه شي کوې که چیرې مارکیټ زموږ سره ریټریسمنټ وکړي نو ته به انټري کوې که چیرې دا کار زموږ سره ونیسي بیا به ته خپل کمپیوټر یا لیپټاپ یا موبایل یا ته چې په هر څه کې ټریډینګ کوې هغه به بندوې اوس ته ناست یې څو بجو ته د لندن څخه وروسته زموږ سره چې 2 بجې کله شروع شولې ته دې ته تمه چې مارکیټ زموږ سره ریټریسمنټ وکړي یو فی جاریه ته لاندې فی جاریه ته نه ځکه ته د بای سایډ په انټري پسې ګورې که چیرې دغه ریټریسمنټ زموږ سره وسو موږ ټریډ کوو که چیرې زموږ سره ونه سو بیا به ته ټریډ نه کوې بیا به ته خپل موبایل کمپیوټر څه بندوې وځې به دا ستا دپاره یو سیټ اپ دی که چیرې دا کار وسي بیا به ته څه شي کوې اوس که چیرې ستا سره دا کار ونیسي 20 پیپسه یا 25 پیپسه یا 15 پیپسه مارکیټ ډاون رانیسي ته به موبایل بند کمپیوټر هر څه چې کوې ته ټریډینګ پر څه چې کوې هغه به ته بندوې خو بهترینه خبره ده چې ته په موبایل کې ټریډینګ ونه کړې ستاسو خو ډېر ملګري هغه چې دي په موبایل کې ټریډینګ کوي په کار نه ده چې وشي په کار دا ده چې ته په لیپټاپ کې ټریډ وکړې په کمپیوټر کې وکړې نه بیا به ته خپل کمپیوټر یا هر څه چې لرې هغه به ته بندوې او که چیرې دا کار وسي بیا به ته څه شي کوې بیا به خپل پی فلاټ کړې کله چې د 2 زون ته راغلی 2 زون ته راغلی یا اوټي لیول ته راغلی یا 40 زون ته راغلی ته به انټري ورسره کوې بیا به ته د بای انټري ګورې او د هغې نه بعد به ته ټارګټ کوې کومه ناحیه های اف د ډے او د هغې نه بعد به خپل پارشل بوکوې پر اول ټارګټ باندې بیا ټارګټو او دا رقم سیمیټریکل ټرینګل پوینټ پورې ته صبر کولی شې صحیح شوله ښه دلته که چیرې ته دې ناحیې ته فکر وکړې دا زموږ سره څو د لندن های 4 بجې زموږ سره د لندن های دی 3 بجو پورې زموږ سره د لندن سیشن کیلزون دا مکمل ناحیه چې کېږي د لندن په سیشن کې راځي کیلزون کې راځي د 2 بجو څخه وروسته موږ ویلو چې د باید ریټریسمنټ وکړي یو ناحیه ته کور د ریټریسمنټ کړی دی لیکویډیټي اخیستې ده د لیکویډیټي څخه وروسته د زموږ سره دغه سوینګ لو جوړه کړل د سوینګ لو څخه وروسته بیا د زموږ سره جوړ کړي سوینګ های څه شي وسول سوینګ لو سوینګ های کله چې د سوینګ های جوړ کړي موږ د اوټي یا د فیف فلایټ کوو د دې سیټینګ به انشاءالله ماته ته ښکاره کړی وي او که مې نه یې ښکاره کړي بیا هم درته شیر به کړم یا د واتساپ چینل کې به درته اپلوډ کړم مشکل نشته بیا چې کله تا خپل فیف فلاټ کې د سوینګ لو څخه تر سوینګ های پورې یا د باډي څخه تر باډي پورې هغه که ته در څخه کوې مشکل نه لري که د سوینګ لو څخه تر سوینګ لو پورې کوې که د باډي څخه تر باډي پورې کوې په سوینګ لو او سوینګ های په شرط دی چې باید جوړه شوې وي کله چې دی اوټي لیول ته راغلی یا 2 لیول ته راغلی د همدې څخه ته خپل انټري کولی شې په کار دا ده چې ته خپل پارشل په دې نهایي کې واخلې اولنی پارشل دوم پر دې باندې یا پر دې باندې د هغه څخه وروسته بیا ته کولی شې زموږ سره موږ ویلو چې ټارګټ کوو کوم ځای ډے های د نن ورځې های اف د ډے او وروستنی ټارګټ به مو کوم ځای سیمیټریکل ټرینګل پوینټ ډېر اسانه دی بالکل اسانه دی فقط لږ څه ډېر کار غواړي صحیح شول لږ څه ډېر کار غواړي کله چې مارکیټ زموږ سره بولیش وي ورځ زموږ سره بولیش وي د لندن سیشن زموږ سره های بولیش جوړېږي د هغه څخه وروسته د 2 بجو نه مارکیټ زموږ سره یو ریټریسمنټ کوي فی جاریه ته چې کله د ریټریسمنټ وکړي وروسته د هغه څخه په کله چې زموږ سره سوینګ های جوړ کړي بیا موږ راولاړېږو فی فلاټ کوو کله چې فی فلاټ کړي بیا په تمه کېږو که چیرې د اوټي لیول ته راغلی یا 2 ناحیه ته راغلی یا 40 بیا ته ښه بهترینه انټري ورسره کولی شې سټاپ لاس به ستا دغه ځای کې پروت وي او ټارګټ به دي سیمیټریکل ټرینګل یا د نن ورځې های د لندن های صحیح شوله اوکې بالکل اسانه خبره ده
ډېر په ساده الفاظ سره. دغسې راځو د بیرش کیس ته. بولیش مې وایي، اوس راځو بیرش هم درته تشریح کوو چې بیرش په څه ډول دی، څه ډول استفاده ځینې کولی شي. ICT Power of 3 بیرش کانسپټ ان راڅخه ایر سوی دی، هغه نه بیا معذرت. په مارکیټ کې موږ ویلی شي پاور اف 3 زموږ سره په څه ډول راځي؟ accumulation, manipulation and distribution. زموږ سره ورځ سټارټ شوه، په کار دا وه چې ما تا ته د یو ورځې کینډل راوړی وای، خو اوس نشته، نو چې نشته بیا به ګزاره کوې. همداسې به په خبرو درته تشریح کړم، یا په خبرو باندې نه کېږي، دلته به درته تشریح کړم چې ته لږ څه بهتر نه پوه شې. دا رانږدې کېږم نه. خیر، ته فکر وکړه دغه زموږ سره د نن د یوې ورځې کینډل دی. زموږ سره مارکیټ چیش کې accumulation, manipulation and distribution. زموږ سره ورځ شروع شوله پر دغه ناحیه باندې، د سپین کینډل ته وینې ورځ زموږ سره چې کله دلته شروع شوله accumulation, manipulation. ورځ چې کله شروع شوله لږ سره ډېر رینج accumulation, manipulation یعنې لاندې فیک آوټ وکړي. ډېر ریټیل ټریډران دا فکر کوي چې مارکیټ نور لاندې راځي، هغوی د سیل انټري کوي، دوباره بیرته مارکیټ accumulation, manipulation چې کله وکړي، ستا یار دوست یا تا په خپله د سیل انټري وکړلې، مارکیټ بیرته چیش کېږي and distribution لوړ ځي، سټاپونه وهي او مارکیټ چیش کېږي د نن ورځې لوړ طرف ته حرکت کوي. accumulation, manipulation and distribution. اوس که چیرې زموږ سره بیاس بولیش وي نو منیپولیشن سیل سایډ ته کېږي. که چیرې زموږ سره بیاس څه شوي بولیش وي، منیپولیشن څه کېږي سیل سایډ ته کېږي، یعنې لاندې راځي. او که چیرې زموږ سره بیاس بیریش وي نو منیپولیشن زموږ سره کم سایډ ته کېږي؟ اپ سایډ ته بیریش کېږي، یعنې لوړ سایډ ته کېږي. که چیرې زموږ سره بیاس بولیش وي منیپولیشن لاندې راځي، که چیرې زموږ سره بیاس بیریش وي منیپولیشن لوړ ځي. یعنې اول ورځ چې کله مارکیټ ورځ سټارټ شوله، مارکیټ فیک آوټ کوي، د لاین خواته راځي. ځکه موږ سره بیاس بولیش دي نو مارکیټ لاین راځي، دوباره بیرته لوړ ځي، لکه څرنګه چې مخکې درته تشریح کړله. ښه، ډیلی بیاس موږ په والیم 1 او والیم 2 کې ذکر کړی دی. ښه بهترینه، ته څنګه کولی شې ځان ته ډیلی بیاس کلیر کړې؟ کله چې ډیلی بیاس تا ته بیریش دی نو ته به نو ستا سره به لندن کې لو جوړه شوې وي. دا سیم کیس هم د بولیش رقم دی. کله چې ستا سره د ډیلی بیاس بیریش وي نو ستا سره په لندن کې څه شوی وي؟ د لندن لو به د ډاون خواته وي، یعنې لاندې به وي. د هغه څخه وروسته د نیویارک 2 بجو نه مخکې یا 2 بجو څخه وروسته یو ته وایټ کوي یو فیډرې ته، که داسې ټپ تا ته جوړ شي ته به ټریډ کوې، که چیرې تا ته جوړ نه شي ته به ټریډ نه کوې. د 2 بجو څخه وروسته به دی راځي په 20 پیپسه یا 25 پیپسه یا 15 پیپسه، هر څومره چې راغلي د په یو فیډرې کې ټیپ د هغه څخه وروسته ته چیش کوې پی فلاټ کوې او لاندې. د 2 بجو نه به وروسته ته صبر کوې، که چیرې ریټیسمنټ وسو نو ته به انټري کوې، که ونه سو ته به قرار شې، خپل لیپټاپ به ښه په قرارۍ سره بند کړې، ولاړ به شې او د ژوند نورې چارې به پر مخ باندې یوسې. ځکه یوازې ټریډینګ نه دی چې ته په ژوند کې صرف ټول ټایم دې به ټریډینګ ته ورکړی دی، شاید ته په کور کې یا څه بل وغیره داسې بل کار هم کوې، او په کار ده چې باید وکړې. ځکه که ته ټوله ورځ کمپیوټر ته ناست یې بیا به خسته کېږې. که چیرې دغسې ټپ تا ته برابر سو ته به ټریډ کوې، که چیرې برابر نه سو ته به ټریډ نه کوې. خبره د ځان سره نوټ کړه، تا ته په کار نه دی چې هره ورځ ټریډونه وکړې. ښه، موږ اوس 20 پیپسه تلل غواړو، یعنې لوړ. کله چې ته انټري واخلې نو ته به ټارګېټ کوې د ورځې لو، او د هغې نه بعد به ټارګېټ 1 ټارګېټ 2 او سیمیټریکل ټرینګل کولی سې. سیم کیس هماغه ډول دی. کله چې زموږ سره ورځ بیرې شوه څه شي به کېده؟ دا زموږ سره سو د لندن لو، دا زموږ سره د لندن لو سوله. د 2 بجو نه وروسته مارکیټ څه شي وکړي؟ یو فیډرې ته وایټ وکړي، لیکوریټي سویپ اګین څه شي وسو؟
مارکیټ دا سوینګ های زموږ سره جوړ کړي او سوینګ لو. ما ویلو که چېرته د باډي څخه تر باډي پورې پی پلاټ کوې، که د ویک څخه تر ویک پورې پی پلاټ کوې، هغه مشکل نه لري. بهترینه خبره دا ده چې د انټري په وخت کې ته د باډي څخه تر باډي پورې پی پلاټ کوې، بیا تا ته ښه واضح راځي او انټري هم درکولی شي. صحیح شوله؟ نو کله چې تا پی پلاټ کوي بیا به ته 2 زون یا پر اوټي لیول باندې پر دې 300 باندې ته کولی شي پوزیشن ونیسي انټري. چې کله تا انټري ونیول خپل پارشل په دې ناحیه کې بوکې ټارګېټ 2 ټارګېټ 3 او همداسې راځي سیمیټریکل ټرینګل پوینټ. دلته هم ته کولی شي په دې ناحیه کې موجود دلته دغه تر دې ناحیه پورې هم ته څه کولی شي هولډ کولی شي. صحیح شوله جانې؟ دا کومې خبرې چې ما درته وکړې دا بالکل اسانه خبرې وې، بیخي په ساده الفاظو سره مې درته وکړې چې ته ښه بهترینه پوه شې، ستا هغه کوم مشکل یا ستونزې چې لري هغه نور هم درته کلیر شي. په والیوم 1 او والیوم 2 کې موږ ښه واضح مثالونه پر ورکړي وو، خو په والیوم 3 کې تاته دغه سیټ اپ نور هم کلیر شو. صحیح شوله؟ او د مارکیټ د ریورسل کېدو چانسونه چیرې وي؟ اوس ځینې وخت داسې راسي چې ته مارکیټ ته کښېنې، تاته دغه نه در معلومېږي چې د مارکیټ ریورسل ځای چیرې دی، زه باید په کوم ځای کې اوس مارکیټ ډاون را روان دی، زه باید په کوم ناحیه کې بای سایډ ته کښېنم یا په کومه ناحیه کې زه باید د مارکیټ څخه د ریورسل کېدو چانس توقع ولرم. ښه، مایکل دا خبره کوله چې ځینې وخت د کومې خبرې چې زه اوس وروسته کوم، مایکل دا خبره کوله چې ځینې وخت دې خبرو ته مارکیټ ریسپیکټ ورکوي او ځینې وخت یې ورکوي نه. په مارکیټ کې دا خبره زه همیشه تاته کوم چې هېڅ کوم سټراټیجي 100% باندې کار نه کوي. کومه ستراتیژي چې ستا په دماغ کې اوس فعلا راګرځي یا کومه چې ستا زده ده یا ته کار ځینې کوي، دا هم 100% کار نه کوي. کار کوي خو 100% نه کوي. نو مایکل دا خبره کوله چې دا کومې خبرې چې زه درته کوم دا په مارکیټ کې ځینې وخت کار کوي او ځینې وخت یې نه کوي. مثال مارکیټ یو پریویس ډے های واخلي او د هغې نه بعد ښکته را روان شي، مارکیټ ریورسل شي، اوس مارکیټ لوړ روان دی، پریویس ډے واخیستله مارکیټ ښکته را روان شي. ځینې وخت به دا راسي چې مارکیټ پریویس ډے های واخلي ریورسل نه شي. صحیح شوله؟ اوکې. یا پریویس ډے لو واخلي ریورسل شي یا واخلي ریورسل نه شي. نو دغه ډول حساب دی. اوس مارکیټ پریویس ډے های واخیستله، مارکیټ نور لاندې را روان شو ریورسل شو، یا مارکیټ پریویس ډے لو واخیستل مارکیټ لوړ روان شو ریورسل شو. صحیح؟ یا مارکیټ سیشن های واخیسته د هغې نه بعد ریورسل شي، یا سیشن لو واخلي د هغې څخه وروسته مارکیټ څه شي ریورسل شي. مطلب د اسیا سیشن لو ده، مارکیټ په هغه کې راغلی، په لندن کې په نیویارک کې راغلی، د سیشن لو یې واخیستل د هغې څخه وروسته مارکیټ ریورسل شو، یا ځینې وخت داسې راشي د هغې څخه بیا ریورسل نه شي. خو تا ته پکار ده چې ویې ګورې. خو بهترینه خبر دا ده چې ته د لیکوریټي سوپ کولو نه وروسته ریورسل وګورې. ځکه دا خبر زه همیشه کوم چې مارکیټ څه شي کوي، لیکوریټي ټیکن لیکوریټي ټارګېټ، یوه لیکوریټي مارکیټ اخلي د هغه څخه وروسته ځي په مارکیټ په بلې لیکوریټي پسې. بهترینه خبره ده چې د یوې لیکوریټي د سویپټ کولو څخه وروسته مارکیټ ریورسل کېدلو ته کښېنې. کله چې ته د مارکیټ ریورسل کېدلو ته کښېنې نو بیا تا ته پکار دا ده چې ته لالچ ونه کړې. تا انټري وکړل، پوزیشن یې ونیوی، مارکیټ په ګټه کې روان دی یا تر حده پورې روان دی، یا داسې وسوله چې مارکیټ راغله د لیکوریټي درته سویپ کړله، مګر ته لالچ کوې، ته د مارکیټ څخه وجه نه ته وایې چې نه مارکیټ نور هم باید لاندې راشي خو ما ته ښه بهترینه ګټه راکړي، ښه بهترینه پروفیټ راکړي چې د هغې سره ستا کومه ستا ګټه چې ستا سره وه هغه هم د لاسه ورکوې. نو لالچ مه کوه. بهترینه خبره چې ته په مارکیټ کې لالچ ونه کړې. او دا کومې خبرې چې ما تا ته وکړلې، تا ته اوس پکار دا ده چې ته والیوم 1 او والیوم 2 او والیوم 3 درې سره وګورې، ښه بهترینه وګورې، ښه بهترینه کار پر وکړې او استفاده ځینې وکړې. ځکه دا خبرې چې ما وکړلې که چېرته دا اپلای نه کړې په مارکیټ کې، بک ټیسټینګ پر ونه کړې، نو
د دې بیا پیدا څه سوله جان، زه چې دا کوم زحمتونه ستا لپاره کاږم، ویډیو اپلوډ کوم، لیکچر ته وخت ورکوم، نو د دې خو بیا هېڅ پیدا هم ونه سوله. بهترینه خبره دا ده چې ته هم استفاده ځینې وکړې او زه هم استفاده ځینې وکړم. ما ته به استفاده دا چې یو کس وروزم او تا ته به استفاده دا چې ته یو څه ځینې زده کړې. ځکه ته الریډي په دې سکیل کې اخته یې او زده کوې، د زده کولو کوښښ یې کوې، نو په کار هم دا ده چې ته په صحیح ډول سره زده کړې، په صحیح ډول سره استفاده ځینې وکړې. د کومې خبرې چې ما وکړې ښه بهترینې وګوره، بهترینې کار پر وکړه. که چیرې بیا کوم مشکل، کومه پریشاني، کومه ستونزې درلودله، ته بالکل کولی سې په واټساپ کې یا په کمنټ کې خپله پوښتنه په واضح ډول سره تشریح کړې. صحیح سوله جان؟ Okay, until next time.